الرحمن الرحیم. تر هغه وخته پورې به دا محفل مخکې نه ځي څو پورې چې تاسو ټول ناست نه یې. په هغه ځای کې کرسۍ خالي دي کم از کم 15. تر هغه وخته چې دا به اوږد محفل وي په دې کې به تاسو تنګ شئ او دا لاره چې ده خصوصا دا بالکل ازاده وساتئ. دلته راتاو شئ دا مشران خصوصا دې ځای ته راشئ. قطره قطره کې راته ښکارې د لاسونو په لکیرو کې دې وینم، د لاسونو په لکیرو کې دې وینم، په شلېدلې ګریوانه کې راته ښکارې زه به څنګه ستا د ذات نه منکرېږم، زه به څنګه ستا د ذات نه منکرېږم، د خپل ذات هره ذره کې راته ښکارې حیرانېږم چې دا زه یم او که ته حیرانېږم چې دا زه یم او که ته چې په هره آینه کې راته ښکارې خدایه ذات دې یوه لویه محمده، خدایه ذات دې یوه لویه محمده، ښکارې نه خو په هر څه کې راته ښکارې. د تولاندۍ د دې درنو پښتنو په کلي کې ټولو مېلمنو ته هرکلی وایو. په خصوصي توګه بابا اجمل خټک صاحب، ډاکټر شیرزمان تایزی صاحب، پروفیسر ډاکټر راج ولی شاه خټک صاحب، پروفیسر فرمان الدین بخشالی صاحب، پروفیسر علمزیب خټک صاحب، قمر زمان تایزی صاحب، د پښتنو سیمې ته، د پښتنو کور ته، د پښتنو حجرې ته چې هر څوک لاړ شي نو هغه هماغومره درناوی هغه ته ورکولی کېږي چې څومره عام میلمه ته ورکولی کېږي. خو بیا چې سپین روبي راشي نو د سپین روبو خپل مقام دی، خپل درناوی دی. دا نننۍ غونډه دوه مقصدونه لري. یو خو دا ستاسو کلیزه مشاعره ده د تولاندۍ پښتو ادبي ټولنې، او دویمه اهم خبره، دویم غرض د دې دا دی چې تولاندۍ پښتو ادبي ټولنه خپلو هغه پیاوړو ته درناوی ورکول غواړي چا چې په خپل خپل میدان کې څه کارنامه ترسره کړې ده. په دغه ټولو کې دوه درې زلمي دي او باقي دا مشران دي. اجمل خټک صاحب یو دومره اوږد سفر لري د ادب چې د دغه سفر احاطه کول زموږ د عمر د خلکو دپاره ګران په دې شي چې موږ به یا د کتاب لوستي وایو یا به اورېدلي وایو، او مشران چې دي نو هغه هر څه لیدلي دي. د اجمل خټک صاحب سیاسي کردار په خپل ځای ځلن بلن دی، خو دا چونکې ادبي غونډه ده نو موږ د هغې ادب ته درناوی لرو. اجمل خټک صاحب د خپل ادبي سفر د دې دومره زړه چاودي سفر نه پس نن بلکې د نن نه ډېره موده وړاندې په داسې یو مقام باندې ولاړ دی چې کوم مقام ته باباګان رسي. پښتانه هر چا ته بابا نه وایي، پښتانه هر هغه چا ته بابا وایي چې د هغه د عظمت نه، د هغه د لویۍ نه متاثره شي، وګڼي چې دې ښاغلي قام ته، ولس ته، امت ته، انسانیت ته ښېګړه رسولې ده. دا هغه خلکو درناوی کوي او هغه باباګان ګڼي. او په پښتنو کې ډېر کم باباګان دي، کم به ورته زه په دې وایم چې اوس هم بې شمېره دي، ډېر شی دي، خو هغه باباګان د ډېر زیار نه پس باباګان ګرځېدلي دي. دا ورځ نه ده چې مونږه اجمل خټک صاحب ته یو شیلډ ورکو او هغه د نظم بابا شو. نه، اجمل خټک صاحب ته د دې اړو ضرورت نشته، هېڅ ضرورت ورته نشته. اجمل صاحب د هغه نظم، د هغه جدید نظم سفر د کم بنیاد چې
فضل محمود مخفي صاحب یې ښودی و. اجمل صاحب د هغه جدید نظم د ټولو نه لوی شاعر ګرځېدلی دی. ټول نقادان او ټول څېړنکاران او ټول ادیبان یې مني. ډاکټر یاسین تېر ورځو کې زما خواله راغی، ما ته وایي چې یاره زموږ کلیزه مشاعرې هغې له خو به راسره ځې. نو ما ورته وایي چې یاره پروس کال له سره زه تللی یم او زه خو بیا نه ځم، ما یو کال به له هغه کوم او یو کال به سره ځم. نو هغه وایي چې نه دې ځل زما اراده ده که ستا خوښه وي نو چې د اجمل صاحب ته د بابای غزل یعنې د غزل د بابای نظم یعنې د نظم بابا یو درناوی ورکړو. نو ما وایي چې دا خو د ادب د نقادانو د استادانو د پوهانو د څېړنکارانو فیصله ده. که په دې مشران متفقي نو په دې کې خو هېڅ خبره نشته. نو بیا چې د څو مشرانو خولې بوی کړې نو هغې وایي چې تاسو خو ډېر وروستو دا خبره کوئ، دا خو د ډېر پخوا نه دا لازمي وه چې شوې وه. خو بیا هم یوه فارمیلټي وه، یو داسې خبره وه چې هغه سر ته رسول ضروري نه و. خو چونکې یو موقع ده، بابا زموږ تر منځه موجود دی، خدای دې ورله نور عمر ورکړي، نور عمر ورکړي چې نور هم ډېر خدمت وکړي. بیا پکې دې ووایي چې یاره ډاکټر شیرزمان تایزي صاحب هم ډېر لوی کردار ادا کړی دی، نو دله به هم یو حوصله افزایي کول پکار دي، د هغوی دا خدماتو اعتراف هم پکار دي. نو بیا ما ورته وایي چې بېشکه تایزي صاحب چې کوم کردار لوبولی د هغې نه هم هېڅ انکار نه کېږي او هېڅوک دې انکار نه شي کولی. په دې چې هغوی په انګریزۍ کې د پښتو کم خدمت کړی دی، په پښتو کې کم خدمت کړی دی او څومره هلې ځلې یې کړي دي، د څومره مودونه یې کړي دي، د ډېرې قدرونې او د ډېرې ستاینې جوګه دی. نو هغوی ته په لومړي خدماتو باندې یو درناوی ورکولی شي. د دې نه علاوه کوم ځای ورته ته نښه ښیې په ریموټ باندې نو هلته نښه ولي، یعنې په جنګ کې ډېر په کار راتلی شي. او د دې لپاره حکومت ته هم خواست شوی چې هغوی ته فایده اوچته کړي. بل زمونږ د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز امتحان یې ټاپ کړی دی، ډاکټر نوید حسین یو زلمی دی او دغه انجینیر زلمی چې دی سید محمد سمی دی. نو دې ښاغلو ته به داسې د درناوي په توګه شیلډ یا سوینیر چې ورته وایي داسې یوه ډالۍ به ورته وړاندې کړي. په دې کې خبرې ډېرې زیاتې دي، زه بیخي وړاندې نه ځم، خو دا تاسو په ذهن کې اچوبه چې د دې نه پس چې کله دا هر څه وشي یو دوه څلور مشران به خبرې وکړي او د هغې نه پس به بیا مشاعره شروع کېږي او په مشاعره کې چې په زړه سخري پاتې ټول به وباسئ، ښه به هم خاندئ، ښه به زده هم کوئ، ښه به مطلب چې په طبیعت کې به نزاکت هم را پیدا شي. خو اول به دغه ټوټۍ لږه نو زه د هرکلي نامې دپاره ستاسو کور